روسیې په رسمي توګه اسلامي امارت د افغانستان د مشروع حکومت او شریک په توګه وپېژاند. دا مهم پرمختګ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي او د روسیې سفیر دمیتري ژورنوف په کابل کې په ګډه اعلان کړ. په یو بل مهم ډیپلوماتیک ګام کې مسکو د اسلامي امارت د سفیر اسناد ومنل او اوس په مسکو کې د افغانستان سفارت د افغان سفیر تر بشپړې مشرۍ لاندې فعالیت کوي. امیر خان متقي د روسیې له دې پریکړې هرکلی وکړ او له نورو هیوادونو یې وغوښتل چې ورته ګامونه واخلي. روسیه د نړۍ لومړی هیواد شو چې اسلامي امارت یې په رسمي ډول وپېژاند. اوس ټول نظرونه دې ته دي چې نور کوم هیوادونه به د روسیې دا لاره تعقیب کړي. دا ګام د روسیې د مشرتابه او نفوذ د پیاوړتیا هڅه ښکاره کوي، هم په سیمه کې او هم په نړیواله کچه. د امیر خان متقي او د روسیې د سفیر ترمنځ د اسنادو تبادله دا پیغام ورکوي چې مسکو نور د لویدیځو هیوادونو د خوښې په تمه نه پاتې کیږي او خپل خپلواک بهیر ته دوام ورکوي. دا ګام به د افغانستان سیاسي انزوا راکمه کړي، د اقتصادي همکاریو نوې دروازې به پرانیزي، نړیوالې اړیکې به عادي کړي او د سوداګرۍ او پانګونې لپاره به مهم فرصتونه برابر کړي. کارپوهان وایي دا د روسیې یو هوښیار او حساب شوی ګام دی. په تیره بیا وروسته له هغې چې په سوریه کې د روسیې ملاتړی حکومت ړنګ شو او روسیې هلته خپل نفوذ له لاسه ورکړ، د اسلامي امارت په رسمیت پیژندلو سره روسیه هڅه کوي چې د جګړې پر ځای د ډیپلوماتیکو لارو خپل نفوذ پراخ کړي، لکه د شطرنج یو لوبغاړی چې غواړي د یوې ماتې وروسته بیا د بریا نوې لاره پیدا کړي. اوس به وکتل شي چې د روسیې تر دې ګام وروسته به کوم هیوادونه ورته قدمونه پورته کړي او دا به د سیمې د ځواک د توازن بڼه څنګه بدله کړي.